نشي ممکن نه دي ځکه هغه یو اندېښنه خلکو سره خو درته مې 40 مملکته د دوی سره همکاره دي. استخبارات دې زده کړې ورکوي، دغه په اصطلاح کشفي، مالي، نظامي، هوایي راشواسه وخېږه، په پیلوټ په پراشوټ کې راولوېږه او په چش کې راولوېږه. 6 میاشتنی کورس دی، 1 کلنی، 2 کلنی، 4 کلنی کورس دی. روسیې ته ولاړ سه، امریکا ته ولاړ سه، لندن ته ولاړ سه. دا ټول کورسونه مو ورکوي، دا ټول زده کړې مو ورکوي. بیا هم دلته امریکایان، انګریزیان، نور برطانیان، نن استعداد ټول ورته ولاړ دي. دوی ته لارې وښیي چې جنګ داسې وکړه، توپک داسې ونیسه، کلاشینکوف داسې ونیسه، کیل داسې ونیسه، موزه داسې جوړه کړه. بیا هم ناکامه دي. ولې ناکامه دي؟ لامل څه شي؟ تاسو وګورئ، د افغانستان ولس یو اسلامي، یو مذهبي ټولنه ده چې موږ تقریبا د 1400 کاله څخه موږ مسلمانان او موږ پر دې باندې اراده او یقین لرو چې موږ د الله بندګانې، د خدای د رسول امتیان او موږ لا اله الا الله محمد رسول الله 5 وخت لمونځ کوو. موږ باید هر هغه څوک مکلف دی چې د خدای تعالی فرض اول پر ځان عملي کړي. د جناب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت خپل سنت کارونه باید پر ځان باندې عملي کړي. خو متاسفانه زموږ ما په یو وزارت کې نه ولیدل. داسې وزارتونه دي، زه ورغلی یم، په وزارت کې مسجد نشته، په وزارت کې د اوداسه ځای نشته، په وزارت کې ملا نشته چې جومات ورکړي. نو دغه نشته چې وروره ته نو دغه مه کوه هغه مه کوه چې د خدای او د رسول پر لار برابر نشي. یوه خبره کوم چې د خدای او د رسول پر لار باندې اول زه، پسې د افغانستان ولسمشر، دوم د افغانستان لومړی مرستیال، بیا نو راځه کابینه، وزیران، بیا وکیلان، چې ټول د خدای تعالی احکامو ته سر ټیټ نه کړو. والله بالله که په افغانستان کې امن راولي، یا والله بالله که په دې انګریزیانو راولي، یا والله که په دغو امریکایانو راولي، یا والله که په دې کفارو راولي چې د خدای او رسول لار ټینګه نه کړو، موږ به دغسې ذلیله، دغسې ناکامه، دغسې رنګزرده، داسې به هر ورځه ولسونه زموږ په شتون کې په شهادت رسېږي او وینې به روانې. او دغه لوبه څومره خطرناکه ده؟ زما پوښتنه دا وشي مثلا پیښه کیږي، دوی په طالبان وړي، طالبان ورنه وایي موږ پکې لاس نه لرو، د پانتون پیښه یوه وه، دا نن دوه یا نورې پیښې هم ډېرې شوي دي. زه به تا خبره اوس دغه لوبه فکر نه کوئ دغه د پانتون پیښه خو زه دغه ځای ورته وایم چې هر د تشریفاتي او د پلاستیکي او د کمپیوټري سیسټم چې مو جوړ کړي چې دا پړه واړو پر طالبانو او امریکایانو، ناټو، دا ټرمپ، دا بل پمپو، دیو ته دا خلک داسې کوي چې ولا دا پانتون هم نه پرېږدي، دا ولا د تعلیم ډګر هم نه پرېږدي، دا د نوړه ډګر هم نه پرېږدي، دا ځوانانو سیاسرې ښځې وژني، دا هېڅوک نه پرېږدي. دوی ته دا بدنامي کوو او موږ ځان ورنږدې کوو. تاسې په دې رقم ځان نسئ ورته نږدې کولی. تاسې ګورئ، ما مخکې درته وویل چې خدای ته رجوع وکړئ، د خدای رسول ته رجوع وکړئ، د خدای کلام ته رجوع وکړئ. یو خو دا جلسې چې کوي چې د جلسې وخت سوچ د لمانځه وخت رالی، لمانځه ته ولاړ سئ، جومات ته ولاړ سئ. تاسې دا جلسه دا دونې مهمه نه، دا جلسه د چیش دپاره کوې؟ ته ماته ووایه دا جلسه د چیش دپاره ده چې ټوله ورځ داسې امنیت 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 امنیت، خو یو امنیت مو په دا 15 په دا 13 کاله تاسې رانوستی. صحیح. او د دریم لاس خبره هم کله کېږي چې یو دریم اړخ هم شته دی چې دغه بریدونه کوي. اوس دا هم د پوښتنې وړ موږ دغه باندې زه اشتباه لرم. زه د دفاعي او داخلي کمیسیون رئیس یم. زه پر دغه باندې اشتباه لرم چې دا د پانتون پیښه زه په فکر کې دا وم چې د طالبانو نه ده کړې. دا باید ماته معلومه سي چې دا د افغانستان ولس، دا ځوانان، دا محصلین، دا زما خویندې، زما مندې، دا کوچني ځوانان، 13 کلن 6 کلن ځوانان د چا قرباني سول؟ دا چا په شهادت ورسول؟ تاسې رای فکر وئ پانتون هغه ځای دی او هغه منطقه ده او هغه مهمه نقطه ده چې هلته 24 ساعته امنیت پیره دا ټول ولاړ. خو بیا هم هلته داخلیږي، هلته خلک کوچنیان ماشومان په شهادت رسول کېږي او بیا ورته څو ساعته د مابین زوړه کېږي، بیا څنګه کېږي؟ دا د دیو درشان نورې خبرې دي، دا استخباراتي جګړه ده، دا مطلقاً د دوی څخه امریکایانو مخ واړوه، د دوی څخه خارجیانو مخ واړوه، د دوی دا 20 کاله کې فساد ورک نسو، غلا ورک نسول، بد اخلاقي ورک نسول، فساد ورک نسو، د غلط مدیریت تاریخ کوکنار دا ورک نسوله، خپل په مابین کې اتفاق را نه وستی. هغه اوس هغه وایي چې اوره زه اوس 20 کاله جګړه کوم، پیسې هم در کوم، روپۍ هم در کوم، امکانات هم در کوم، تا غواړم چې جوړ، خو ته د هېڅ څه خلاص نه. هغه کیسه د هغه معامله ده. زما غږ د افغانستان پر ولسمشر باندې دا دی چې خوا هم در بدېږي، سپین ږیری سړی مشر مو یې، رای هم در کړې ده، د افغانستان لومړي مرستیال ته هم چې ته مې مانډیوال یې، په تا مې هم خوا بدېږي. خو دغه کارونه چې دي خپل طرز العملونو ته تغییر ورکړي. دغه طرز العملونو ته چې تغییر ورنکړي، دواړه به ناکامه یاست، دواړه به سبا کشکې لري
چې دا موږ څه وکړل هر څه پروا نه کوي که ستاسې کورونه په خارج کې دي بیا هم دلته خو دوستو انډیوالو قریب لرئ چې دلته پاته دي پر هغو باندې زړه وسوځي د افغانستان پر دربدره بیچاره ولس باندې زړه وسوځي زه هلمند ته پرون د هلمند را یوه خبره کوم زه د هلمند څخه پرون راغلم د هلمند پرون راغلی یم چې موږ د جنګ دغه جګړه چې ما تقریبا 2000 کورنۍ سره ما د الله د رضا دپاره کومک وکړي په دې 2000 نفرو کې 1000 نفره ښځې به ما ته راغلي استازه په دا 3-4 میاشتې کې خاوند شهید شوی دی زوی شهید شوی دی دربدره د کور پاته زندګي پاته موږ ته غم راوړي موږ ته دغه جنګ موږ ته خوشحالي نه راوړي دا جنګ دی مشکلات ستونزې دي ولس ته غېږ خلاصه کړي چې کومک در سره وکړي چې دغه خبریال غورځنګ کومک در سره ونه کړي د کابل نیوز تلویزیون خبریالان کومک در سره ونه کړي دا ولس کومک در سره ونه کړي مجاهدین روشنفکران مدني فعالان وکیلان کومک در سره ونه کړي په والله که تاسو کامیاب اوسئ ژوندی اوسئ مننه ډېره زیاته مننه خیر اوسئ قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه